ولسمشر غني څنګه له نړیوالو سره خطرناکه لوبه وکړه؟ ارګ طالبانو څه غوښتل چې ترلاسه یې کړي، ولې یې هغه پیدا نه کړل؟ د ولسمشر غني هغه کارونه چې طالبان حق په حیران کړل. نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. ولسمشر غني ناشنا لوبه وکړه. ډاکټر اشرف غني د نړیوالو خلاف خپل ملي ځواک ته پټ امر کړی و چې د طالبانو سره ونه جنګیږي او پرېږدي چې طالبان ټول افغانستان په ارامه بې له جګړې څخه ونیسي، او همداسې وشول چې د دې کړنې امریکا، جرمني، نړیوال او په ځانګړې توګه طالبان حیران کړل. طالبانو سمدستي ارګ ته ځانونه ورسول، غوښتل چې څه اسناد ترلاسه کړي، خو هلته هیڅ اسناد نه و. معنا په کاغذي شکل کې هیڅ اسناد موجود نه و، ځکه 15 کاله د غني حکومت د غني په امر ټول کمپیوټري یعنی ډیجیټل کړي وو، لکه ملي امنیت، روغتیايي سیستم، بانکي سیستم او داسې نور. بلخوا ډاکټر اشرف غني د افغانستان ټوله پانګه چې 9.4 میلیارډ ډالره کیږي د هیواد د نړیوال بانک اکاونټ ته لیږلې ده، د دې لپاره چې کنګل کړي. اوس د نړیوال بانک لخوا کنګل شوه او طالبانو ته یې نه ورکوي. امریکا هم 320 میلیونه ډالر چې د کرونا ناروغي د مخنیوي مرسته او همدارنګه 4.5 میلیارډ ډالر د پرمختیایي پروژو پر مخ بیولو په خاطر هم نه ورکوي. نو اوس طالبان د پیسو د ورکولو د یو ستر بحران سره مخ دي. د افغانستان په بانکونو کې فقط دومره روپۍ دي چې د یو څو میاشتو بسنه وکړي. د افغانستان برق هم د تاجکستان دی، که پیسې ورنه کړي هغه به هم بند شي. د افغانستان بانکي سیستم ډیر عصري دی. د دې لپاره چې دا کاري سیستم فلج نشي، طالبان خلکو ته په تلویزیونونو او په هر ځای کې چیغې وهي چې خپلو دندو ته راشئ، ځکه چې د دې سیستم د پرمخ بیولو وړتیا نه لري. ډاکټر غني نړیوالو سره داسې پیاوړی د شطرنج لوبه وکړه چې نړیوال او طالبان پرې اوس پوه شول. د دې په ځای چې جګړه ورسره وکړي، کومه چې د نړیوالو غوښتنه وه، اوس یې په عصري سیستم کې د خلکو واټن د طالبانو سره پیدا کړ. لامل د دغه پیاوړي شطرنج دا و چې نړیوالو دواړو لورو ته مرسته کوله او نه غوښتل چې جګړه پای ومومي. غني نور د افغانانو بنسټونه نه نړول او نه یې وینه تویېدنه خوښېده چې خپله یې هم په یوه لیکنه کې د فیسبوک له لارې همدا څرګندونې کړې دي. اوس طالبان زیار باسي چې نړیوال پاتې کړي تر څو ورته مالي مرستې ورکړي، او د بل خوا طالبانو نړیوالو ته ویلي وو چې ښه حکومتوالي کولی شي، چې داسې بالکل نه ښکارېږي ځکه دوی د دغه عصري حکومتوالي وړتیا بیخي نه لري. لوستي افغانان ترې په تېښته دي. طالبان کوشش کوي چې دوی په هیواد کې پاتې کړي، خو دلته یو بله ستونزه دا ده چې د دغه لوستي کهول نیمایي برخه ښځې دي چې په دغه عصري سیستم پوهیږي او هغوی سره هم دوی ستونزې لري. معنا دا چې طالبان یوې بلې جګړې ته داخل شول. اوس معلومه نه ده چې دا جګړه به وګټي او که نه. دې ته به وخت ځواب ووایي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت.